السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو زه یم نقیب ودان او تاسو ګورئ ودان ټیکنیکل یوټیوب چینل. دوستانو نن درته د فیسبوک په باره کې یو داسې خوندور معلومات او په زړه پورې معلومات وړاندې کوم چې هغه واقعا ډېر ضروري معلومات دي. هغه د څه معلومات دي؟ هغه معلومات دي چې څوک کولی شي ستاسو فرینډ لیست وګوري، ستاسو د ملګرو لیست وګوري. نو دوستانو راځو خپل فیسبوک اکاونټ خلاصوو. فیسبوک اکاونټ چې کله خلاص کړو دلته د درې لاین اپشن تاسو ته ښکاري. د درې لاین اپشن باندې کوم اخري کې د دې باندې به کلیک وکړئ. دې چې کله کلیک وکړ لاندې به لاړ شئ. لاندې تاسو ته راځي سیټینګ اینډ پرایوسي، دا کوم چې په درېیم نمبر کې د سیټینګ اینډ پرایوسي باندې به تاسو کلیک وکړئ. لاندې به بیا هم تاسو ته سیټینګ راځي، د سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. کله تاسو په سیټینګ باندې کلیک وکړ دلته تاسو ته راځي پرایوسي سیټینګ باندې کله تاسو کلیک وکړ دوستانو دلته تاسو ته راځي who can say your friend list. په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې کله تاسو کلیک وکړ په دې کې که ستاسو پبلیک وي دا کوم سر اپشن چې ده بیا ټول ملګري هر هغه څوک چې کتای شي ستاسو فیسبوک اکاونټ ته داخل شي، که هغه که ملګري وي که نه وي. فرینډس کې ستاسو ملګري کتای شي او اون لیمیج دا اوس کوم ما درولی ده دا نښان چې ده پې باندې په دې کې هېڅوک هم نشي کولی ستاسو د فیسبوک فرینډس وګوري. یو بل ډېر خوندور اپشن یې دا ده who can say the people pages and list you follow. دغه له سره را درېیم اپشن چې کوم تاسو ته ښکاري همدغه ده. دې باندې زه نښان درته لګوم. دغه چې کوم تاسو ته ښکاري په دې باندې به کلیک وکړئ. دا اوس ګورئ دوستانو زما پبلیک ده. دلته لاندې تاسو ته ښکاري په دې ځای کې تاسو ته ښکاري سی مور. د سی مور باندې به کلیک وکړئ. دې چې کله تاسو کلیک وکړ اخر کې تاسو ته یو اپشن راځي. په اخر کې تاسو ته یو اپشن راځي دغه دا چې کوم اپشن ده دا تاسو ته په اخري کې راځي. په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې چې کله تاسو کلیک وکړ اونلی مې باندې صرف تاسو کتلی شئ. په دې باندې به کلیک وکړئ نو ستاسو هغه پیجونه او کوم کسان یا ګروپونه چې تاسو فالو کړي دي یا تاسو په هغو کې شامل یاسته هغه به هېڅوک هم نشي کتای. نو دا دوه ډېر ضروري اپشنونه وو په فیسبوک کې. نو دوستانو که تر دا اوسه پورې تاسو چېرته زما چینل سبسکرایب کړی نه وي نقیب ودان ټیکنیکل یوټیوب چینل نو چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، د ملګرو سره یې شیر کړئ. تر څو چې په بله ویډیو کې حاضرېږم تر هغو د الله په امان.